أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الصادق الوعد الأمين اما بعد ډېر محترم دوستانو ستړي مشئ الله پاک دې وکړي چې خوشحاله آرام او سوکاله واوسئ خوشبختي او ایمان او سعادت مو الله پاک په نصیب کا نن درته یو ډېره مهمه موضوع لرم انشاءالله څو شیبې ملګرو ته په تمه کېږو چې کله ملګري ټول راشي انشاءالله په موضوع باندې بحث کوو پیل کوو ډېر مهمه موضوع ده انشاءالله خبرې پې کوو تر هغې پورې چې ملګري او دوستان راځي دغه لایف خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو لا نور ملګري راشي او په ګډه باندې موږ او تاسې څو شیبې وخت چې تېروو د الله پاک د دین په زده کړه باندې تېر شي او یو څو خبرې څو شیبې چې دلته یو زده کو تر نورو دوستانو یې ورسوو پخپله یې هم زده کو او نورو ته یې هم ورسوو انشاءالله په همدغه هیله باندې انشاءالله د نن ورځې لایف پیلوو. ډېرو محترمو دوستانو زموږ او ستاسې په منځ کې ډېر داسې دوستان شته دی چې دوی هر یو دا پوښتنه لري دا سوال لري ذهن کې چې څنګه یو خوشحاله سوکاله له خوشحالیو له خوندونو له سعادته له سکونه له آرامشه ډک ژوند ولرمه. دا هغه پوښتنه ده چې نږدې هر انسان سره هر مسلمان سره شته دی او دا ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده. موږ او تاسې په ژوند کې داسې انسان نشو لیدلی داسې انسان به پیدا نه کوي چې هغه د په ژوند کې په دغه څه پسې لټه نه کوي یا په دغه څه پسې د ستړی او سرګردانه نه وي چې هغه خوشحالي ده سکون ده آرامش ده او په ټوله کې سعادت خوشبختي نیکمرغي دغه ټول انسانان چې تاسې وینئ حتما به داسې څوک وي چې دغه شیانو پسې ګرځي دغه شیونه دوی لټوي او پسې ستړي ستومانه دا خوشبختی دغه سکون دغه سعادت دغه خوشحاله ژوند د ځینې انسانان په مال کې لټي ځینې انسانان په شهرت کې ځینې انسانان په قدرت کې ځینې انسانان په ډېر بېلابېلو شیانو ادرسونو باندې لټي چې تر څو خوشحاله او سوکاله ژوند ولري سپېڅلی او منظم او خوشحاله او ارامه ژوند ولري. خو کله کله زموږ او ستاسې نه دغه اصلي ادرس ورکي موږ دا لټوو په یو ځای کې خو ادرس یې بلي لارې بلي. د دې مثال داسې ده چې ته یو چیرته ځې یو هدف لرې یو چیرته ځې نو اوس دغه لارې دغه هدف ته یو مستقیمه لار ده ته دغه مستقیمه لار پرېږدې او کږه لار دې نیولې ده اخر ده لارې ته چې ورسېږي ته پوهېږې چې هدف دې غلط کړی دی لاره دې غلطه کړې ده اصلي لاره بله ده خو تا بله لاره غوره کړې ده نو په اخر کې بیا ستا انرژي ستا وخت او هر څه ضایع شوي او په پای کې ته خپل هدف ته نه رسېږي ځکه هدف ته دې لاره غلطه کړي. نو همدې دپاره په نننۍ موضوع باندې انشاءالله بحث کوو. مهمه موضوع ده څنګه سپېڅلی ژوند لرلی شو څنګه خوشحاله او خوندور ژوند وکړو. موږ او تاسې کله چې د قرآن کریم آیاتونه لولو په هر ځای کې الله پاک بېلابېلې وعدې کړي دي. من عمل صالحا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. څوک چې ایمان راوړی څوک چې نیک عملونه کوي که هغه نارینه وي او که ښځینه وهو مؤمن په داسې حال کې چې دوی مؤمنان دي مؤمني دغه نارینه او دغه ښځه فلنحيينه نو دوی ته به موږ ډېر سپېڅلی ژوند ورکړو. سپېڅلی ژوند څه ډول ژوند شرط یې څه دی الله پاک واضح ویلي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن څوک چې نیک عملونه کوي ښځینه وي که نارینه وهو مؤمن او هغه مؤمني. نن په دې غږیږو چې موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو
بیا ولې دغه زموږ دعاګانې نه قبلیږي، ولې زموږ دغه ژوند نه ښه کېږي، ولې خوشبختي او دغه سکون او آرامش او دغه شیونه نه لرو په ژوند کې. موږ مسلمانان ګورو ټوله ورځ دوی دعاګانې کوي، نه قبلیږي، دوی هڅې کوي، ژوند یې ښه نه دی. نو بیا چې دغه سیده خو الله پاک قرآن کریم کې دا اوس مې درته آیات تلاوت کړ، پکې ویلي دي چې څوک نیک عملونه کوي، که ښځینه وي که نارینه، او دوی مؤمنان وي، موږ به دوی ته سپېڅلی ژوند ورکړو. نو مسلمانان خو ټول ښه عملونه کوي، ښه دغه کوي، څنګه سپېڅلی ژوند نه لري؟ بل ځای کې الله پاک فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنانو، هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، ای مؤمنانو یې ویل، یا ایها المسلمین نه دی ویلي، ای مؤمنانو استجیبوا لله وللرسول، د الله پاک او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم استجابت وکړئ، د دوی سپارښتنو ته، د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي. اذا دعاکم، کله چې دوی تاسې رابولي، لما یحییکم، هغه څه ته چې تاسې ته ژوند درکوي. ظرافت ته مدایت پام دی، هغه څه ته چې تاسې ته ژوند درکوي. لما یحییکم واعلموا، او پوه شئ، ان الله، بشک الله پاک، یحول بین المرء وقلبه، د انسان او د انسان د زړه ترمنځ حایل دی. دا زړه د الله پاک په واک کې دی، که وی غواړي دی خواته، که وی غواړي بی خواته. حایل یعنی منځ کې واقع دی. ستا خوشحاله ژوند، ستا آرامش احساس، دغه ټول احساس دی د الله پاک په واک کې دی، د الله پاک په کنټرول کې دی. کله چې ته د الله پاک لاره نیسې، د الله پاک په دین باندې منګولې ټینګې او منګولې پې خښې او ځان ښه دینداره جوړې، بیا نو ته به خوشحاله، سوکاله او ارامه ژوند لري. اوس راځم دې ته چې موږ خو ټول مسلمانان یو، ټولو سره الله پاک دغه وعده کړې که نه؟ ځانګړي انسانان. ګورئ، موږ که غواړو دغه وعدې الله پاک چې قرآن کریم کې د سپېڅلي ژوند، د خوشحاله ژوند، د مرستې، دغه ټولو ناخوالو لرې کولو، دغه ټولو شیانو سره کومې وعدې چې الله پاک کړي دي دا زموږ په حق کې قبول شي، باید موږ د مؤمن درجې ته ځان ورسوو. مؤمن درجه څه ده؟ موږ ټول مسلمانان یو. آیا مسلمان، اسلام او ایمان، مسلمان او مؤمن سره یو شی دي؟ دواړه مترادف کلمات دي. مسلمان مؤمن هم دی، په دې کې بحث دی. ځینې علما وایي چې اسلام کله چې موږ اعلان کوو په ټولنه کې، کله چې موږ اعلان کوو چې موږ مسلمانان یو، یا یو څوک کلمه وایي اسلام ته داخلیږي، دی مسلمان دی. مسلمان عامه کلمه ده، ټول هغه څوک چې الله پاک باندې باور لري، الله پاک مني، مسلمان کیږي، کلمه وایي، دا مسلمان دی. اما مؤمن بله درجه ده. اسلام ته خو ټول داخل شو، مسلمانان ټول دي، اما مؤمنان خاص خلق دي، مؤمنان ځانګړي خلق دي. ګورئ هغه آیت چې ما تاسو ته تلاوت کړ، ورپسې مې بل آیت تلاوت کړ، په دواړو کې الله پاک مؤمنانو ته خطاب کړی. هغه کسان چې عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه، او دای مؤمنانی. بل آیت کې چې مې درته وویل یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله پاک وایي ما تاسو ته هدایت درلېږلی، تاسو ته مې لارښود، تاسو ته مې سیده لاره درښودلې، صراط المستقیم مې درښودلی. څوک چې د دې لارې تابعداري کوي، څوک چې د قرآن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام دین تابعداري کوي، فلا یضل ولا یشقى، دوی به نه ګمراه شي او نه به شقاوت، تنګسیا او تنګ زړه ولري.
ما ته ویل چې الله پاک د انسان او د انسان زړه ترمنځ حایل دی. کله چې ته د الله پاک لاره نیسې ته هیڅکله بدبخته کېږي نه، ستا زړه هیڅکله تنګېږي نه، ستا زړه هیڅکله تورېږي نه له هر څه، د دنیا له خوندونو محرومیږي نه، بلکې ستا زړه سپېڅلی کېږي، پاک کېږي. قد افلح من زکاها، کامیاب شو هغه څوک چې خپل نفس یې سپېڅلی کړ، پاک یې کړ. کله چې مونږه دغه نفس پاک کو، د الله پاک په لاره باندې مستقیمه لاره باندې مخکې ځو، مونږ به سپېڅلی ژوند لرو، مونږ به خوشحاله ژوند لرو.